ځواب درکو. دغه مسایل چې دي ټولنیز امنیت خرابوي، ټولنه انتشار ته بیایي. نو اوس خو دې ویلې چې نشرو مه نه، نشرول یو اخلاقي تهدید درکړل سوی دی چې ته باید ځان مدیریت کې د طالب دفاع ونه کړي. ته د چا دفاع کوې چې زه دلته ځان مدیریت کوم؟ نو دا خو د افغان ولس په حق کې ودرېږئ. ماته غوږ ونیسه، ماته غوږ ونیسه، ودرېږئ. د چا دفاع ته کوې؟ د افغان ولس. له چا نه د افغان دفاع کوې؟ له ما نه د افغان ولس دفاع کوې؟ ته اوس افغان ولس یې که د طالب نه. ته اوس افغان ولس یې که زه اوس دا به څوک فیصله کړي چې افغان ولس چې زه تل ما نه افغان ولس څنګه ګټې؟ په کوم جرات باندې؟ غوږ ونیسه، غوږ ونیسه. ته په پټ مخ راغلی، ته څوک یې؟ خبرې خوار سړی ښې کوي. غوږ ونیسه، اوس غوږ ونیسه. خبرې خوار سړی ښې کوي. تا ته یو استخبارات هم نه راځي درته ووایي دا د زهرو لپاره چې تریخ ویلی، زهر خواږه دي. خلک یې تریخ ځکه بولي چې انجام یې تریخ ده. زهر ترخه نه وي، که ترخه یې څوک یې نه خوري. استخباراتو والا چې د تا غوندې خبرې ونه کړي، هغه بیا خلک خبرو ته غوږ نه نیسي. هغه باید ووایي د موږ د پښتنو مسیران په اخلاقي موضوعګانو کې د تا غوندې استخباراتو خلکو بدنام کړي، خلکو بیا وژلي. تا باندې زه څه باور وکړم؟ بیا ما ته وایي چې زه خو ډارېږم. ته پوهېږې، ته فکر کوې چې زه په افغانستان کې یم او زه ځان ته که په افغانستان کې د تا آی پي ادرس نه طالبان دغه نن تا پیدا کوي. ته په افغانستان کې نه، ته دروغ وایې. تا دغه اوس زه تا له آی پي ادرس ته پیدا کوم چې چېرته آی پي ادرس ته انسانانو پیدا کېدل اوس وخت لپاره دا داسې ده لکه یو پیالې چای څښې. ته ما ته راغلی دلته دروغ. غوږ ونیسه، غوږ ونیسه. ته هغه وخت کې له ما سره سیال کېدلی سې لکه مخکې چې اسد احمدزي ویلې چې ته به ما سره سیال کېږې، ته به ما ته ځان معرفي کوې چې زه ته په دې پوه شو چې واقعا د تا مور څوک ده، د تا پلار څوک ده، د تا نیکه څوک ده، د تا ورور څوک ده، ته د کوم کلي د کوم ځای. ته ما ته په کومې جامې کې چا رالیږلی چې زه په تا باندې باور وکړم؟ د کومې ایجنډا لپاره ته راغلی؟ اول شرط د ما تا سره دا ده که ته په افغانستان کې وې، د ما له طرفه $1,00,000 درغله او د ته ما ته $1,000 راکړه. ته ولې دروغ وایې؟ ته په کوم ملک کې ناست یې؟ که دغه اوس ته په اسلام آباد کې ناست یې، زه تا باندې څه پوهېږم؟ که دغه اوس ته په افغانستان کې حد اقل نه یې، ته ولې په خپل نوم او په هغه نه راځي؟ او همیشه د استخباراتو انسانان ډېر نرم وي، ډېرې نرمې خبرې کوي، ډېر ښه الفاظ استفاده کوي، ډېر ادب نه کار اخلي. ټول انسانان په ځان باندې مینوي. زه خو یو سوډر لیونی پښتون شډل پښتون یم، په خپل نوم راغلی یم، په خپل عکس راغلی یم، د خپلې ټولنې لپاره هر شی وایم. که طالب خرابه خبره کړي طالب نه پرېږدم، که جمهوریت کې خرابه خبره څه وي هغه نه پرېږدم، که بل سړی خرابه خبره کوي هغه نه پرېږدم. خپل مې نوم ده، خپل مې ادرس ده. په امریکا کې مې ادرس معلوم ده، په دوبۍ کې مې ادرس معلوم ده، په کابل کې مې ادرس معلوم ده، په جلال آباد کې مې ادرس معلوم ده، په لوګر کې مې ادرس معلوم ده. ورونه مې خلک پیژني، پلار مې خلک پیژني. دغه ملک ته د ما نه ګڼې، د ځان یې ګڼې. دغه ولس ته د ما نه ګڼې. تا پلار مړ ده په دې موضوع کې، د ما پلار کې مړ ده، د ما ورور کې مړ ده، د ما بل ورور کې بندي څه، د ما تره کې مړ ده، د ماما مې کې مړ ده، ټوله کورنۍ مې کې مړه ده او کې بندیان دي. تا څوک کې مړه دي چې دغه ولس د تا ده، دغه افغانستان ده تا ده او د ما نه ده؟ ته خبرې ته څوک یې؟ تر څو ګوره ما تر اوسه پورې تا ته دا خبره اول دې اوس ویلې چې ما نه ده ویلې دا خبره. ته ولې په یو انسان باندې اخلاقي تور لګې؟ اوس دلته امزی ناست د جرګو لپاره ټول راغلي وو. که چېرته تا سره دا ویډیو موجود دی، په دغه امزي ته به ورلیږې، تا به دا په ما باندې احسان وي چې د ما ویډیو تا سره سته ده، تا نه ده پبلیک کړې، مګر مې یو کس سره ولېږله په دې امزي باندې د ما باور ده، دغه امزیتوب باور یا د امام ته ولېږي، یا د ایګل ته ولېږه، یا خوږیاني ته ولېږه، یا امام لاندې دې غورځومه، هر یو چاته چې لیږي. دا څلور واړه د ما له طرفه ګوره ما ته غوږ ونیسه، ما ته غوږ ونیسه. که دې څلورو کسانو کې دې په 24 ساعتو کې دا ویډیو ور ولېږله، زه به د تا نه څو احسانونه به دې ومنم. یو به دې دا احسان ومنم د ما ویډیو ته نه خپره د ټولنې د اخلاق لپاره. که دې ورونه لېږله افغان فنګه، نه دې په دې سپېڅو کې پرېږدم او دغه خلک هم د ما مسؤلین دي. اسد احمدزی د ما مسؤل ده، ایګل د ما مسؤل ده، خوږیاڼی دا ناس خلک 150 کسان د ما مسؤلین یې. که په هر وطا کې مې دا سړی ګیر کاوه، مورم ورته یادوم، خورم ورته یادوم، یا به ویډیو خپروي یا به تا او یو رقم ته بخښنې باندې هم نه پرېږدم تر څو چې ځان راته معرفي نه کړي. ته به ځان راته معرفي کوې او د معرفت نه وروسته به زه په تا باندې بیا فیصله کوم د افغان په توګه باندې چې تا زه په افغانانو کې منم که نه منم. ته ما سره د سور لایټ لاندې
تر څو پورې چې ته ماته ځان معرفي نه کړې ستا نه پرېږدم. ښه اوس مننه. ته مهرباني وکړه کس صحیح. راته وښیه چا ته دا ویډیو لېږې مهرباني کس راته وښیه. اوس ته دغسې مایک بند کړه لکه زه چې نه غږېدم زه ځوابونه در فیضان صاحب محترم لسګونو خلکو ماته میسیجونه کړي سکرین شاټونه به تا ته ولیږم یو نفر چې ستا ملګري دي تر 100-150 زره ډالر افر راکړی چې مونږ ته یې ولېږه زه دا کار نه دا دی یو ویډیو ور ولېږه کنځا مه راباندې کوه نه کنځا ځان دې راته ډېر هوښیار مه کوه. نه کوم پرېږده کسانو ته ما ویډیو ده دا د ما فیضان صاحب پراپرټي ده کنځا ستونزه نه فیضان د ما صاحب پراپرټي ده سړي ته د ما فیضان پراپرټي صاحب ده اسد ته ولېږه صحیح ده اسد ته یې لېږم غوږ ونیسه ماته یې ولېږه ماته ښه امام یاره صاحب امامه چې پوښتنې رانه وکړې ځواب ورکړو تا به زه لاندې وغورځوم امامه ته دا د ما هغه خرابوي امام مه کوزوه پرېږده دا بیچاره مایک بند کړه. ګوره د اخطار ژبه د کنځلو ژبه د تهدید ژبه تر ما چا ښه نه ده زده. تا په مور کې د رومانډه به غږېږه مه ډېر ویډیو ولېږه ښځه دې ښیم لطفا دا مسله سره یو طرفه کوو جوړوو یې په فیضان صاحب کنځاګانې به نه کوو خیر ده پرېږده د ده دا خبره به واورو چې دی څه وایي ته زر احساساتي کېږه مه امام صاحب بس دغه دوستان د ملګري دا ټول دلته موجود یو چې هر یو ګرم سو قسم مې د په خدای چې دا فنګ ګرم سو والله په بله چې له انډیوالۍ له ملګرتیا له هر څه نه به یې لاس اخلو او تو لعنت به ورباندې وایو او په سپکو به یې سپکوو او دا ته چې څنګه وایي چې د استخباراتو کس ده بالکل د موږ له خوا نه به هم تایید سي چې دا د استخباراتو کس ده دی به اوس دا د ویډیو کیسه صفا کوي که ده په رښتیا سره داسې یو کار کړی وي او اوس خو یې خپله اقرار هم وکړه د دې خبرې نو دا په ده باندې لازم ده واجب ده چې سپیناوی وکړي مهرباني فنګ صاحب ته مهرباني وکړه خپله خبره پوره کړه صرف فنګ د دا وکړي د تاسو ته د ویډیو خبرو وکړي چې در ویلېږي نورې خبرې نسته دلته دلیل ملیل نسته دا ته ما ته وایې چې کنځا مه کوه غوږ ونیسه دی د ما په اخلاقو لګیا دی 150 کسانو ته د ما د اخلاقو خبرې کوي دې باندې ته ما ته وایې چې ته کنځا مه ورته کوو خبره غوږ ونیسه ته دغه خبر وکړه د خلکو کې چا ته ویډیو لېږې چا ته ویډیو لېږې سړی معرفي که نور خبره خلاصه ده د ما وې ته نه فنګ صاحب دا خو صحیح خبره کوي فنګ صاحب ګوره یو سړی چې صحیح خبره کوي دا سړی ګوره ښه زه له پلاره او له نیکه نه پېژنم صحیح ده که چیرته د تا دعوه دایي چې والا ما سره ویډیو ده نو تا باندې دا لازم دي دی ګوره دی وایي زه بالکل ګرم زه پړ زه ملامت احمدزی صاحب ته خو اوس خبرې کوه اوس زه وغږېږم که نه پوښتنې ټولې ما نه پنجه پرېږده احمدزی صاحب ته قاعده کېده دې خبرې ته ګوره دی که غلط لګیایي زه ورته وایم قسم په الله چې اول له ټولو نه مخکې زه له ستوني نه راونیسم دی وایي د ما ویډیو در سره ده نه شریکه او که چیرته ویډیو نه وي او داسې یوه خبره څوک کوي دا خو د یو چا ګوره دا د یو چا ذلیله کول دي که نه ایموشنل بلیک میلینګ دا هایجیک کول دي د هغه شخصیت نه د دې کور ودانې د نه نشروي زه به د دې نه یو احترام هم ورته وکړم مننه به هم تر وکړم مې نشروه ځکه اخلاق ټولنې خرابېږي امام یا احمدزي ته ولېږه او دوی ته به ووایه چې دا په تاسو باندې امانت شوله دوی به بیا ما ته ووایي چې تا ویډیو دغه ده موږ تاسو اوس د ما باور په ما باندې نه کوې ما ته یې راولېږه اوس د ما ویډیو د په ما خو به باور لرې که نه په ټولنې نه لرې خو د ما ویډیو د ما ته راولېږه تا ته یې لېږم دا ښه حل لاره ده چا څومره وخت کې رالېږې دا اوس د خبرې ختمې کړم درته لېږم 15 دقیقې خبرې ته ضرورت نشته دغه تر څو پورې چې ویډیو ده خو 2 منټه نیسي ته ویډیو راولېږه بیا به زه درته وایم چې تا ویډیو ما ته راورسېده 15 دقیقې که مایک بند کې در لېږم که 15 دقیقې ما په مایک کې راولېږې وایم خبرو ته ضرورت نشته اخلاقي موضوع ده ته ولې په غږېږې تر څو د شی نه ثابت کړې د ما په اخلاقو ته ولې غږېږې په کوم جرأت باندې ته د انسان په اخلاقو غږېږې کونه دې ورکړې چې کونه ورنه کړې هغه سړی بیا دې خبرو نه وروسته نشي غږېدی کونې یې کونه دې ورکړې ته څنګه د یو چا په اخلاقو غږېږې فیضان صاحب
ویډیو راولېږه زر ماته ویډیو راولېږه ماته رالیږي که ماته نه رالیږي امجي ته ولېږه که نه ښه صحیح ده دلته وروره دې خبره لږ نشته مایک ده بند کړه لږ سړه وخوره لږ سړه وخوره یو منټ یې مایک سړی بند څه شي کړه باندې غږېږي ته زه په څه شي غږېږي چې څه سړی وخورم د اسلام 5 بناوې تشریح کوم ما په اخلاقو باندې غږېږي دلته به خلک تا ته ناست ته به د یو انسان په اخلاقو اخلاقي وزنه به کوې تا ته به موږ وخت درکوو ولې نوبت دې ده اوه احمدزی صاحب نه تا ته لکه چې دغه جنګ خوند درکوي چې دلته نه خبره داسې نه ده ګوره ښه فیضان صاحب ته خپله خبره پوره که موږ تا له خبرو داسې نه کوو چې خدای ناخواسته موږ د تا هغه کوو دا څه ورته وایي ته خپله خبره پوره که فیضان صاحب ته لږ حوصله وکړه خیر ده لطفا ما په موضوع باندې غږېږي ته لیونی که په سر لګېدلی غټ سړی درته ناست هغه په ما باندې غږېږي د ما په اخلاقو باندې ته وایې خبره دې وکړه ته په هر شي غږېږي د خپل کار ده وا فیضان صاحب خبره اوس ګوره اوس دا د دې خبرې خو به یو حل راباسو که نه حال دا ده چې دی به ویډیو یا تا ته لیږي یا ما ته یا نوري ته دی حال ده که پیدا یې نه کړه تاسو ټولو ته زه مور او خویندې یادوم چې دا سړی مو په روم کې پرېښی نه خو صحیح پوهېږئ څه وایم همدا خبره ده که نه دا دې اوس وکړي ویډیو دې راولېږي دی ته څه خبرې کوي فنګ صاحب تاسو ویډیو ولېږه فنګ صاحب د خبرو څه ضرورت ده فنګ صاحب تا سره ویډیو شته جان نو چې ما ته اوس زه بیا خبرې شروع کړم بیا مایک کې خلاصوي زه څه نه لنډه خبره تا سره ویډیو شته یس ښه بس ویلې ما ته یې ولېږه که نه ما ته یې ولېږه خبرې ته خو مې پرېږده وګرانه خبره خو دې وکړم انسان یم خدای خولو راکړې لمده ده اوړي دا څه رقم ته خلک انسان د خدای ویلی دا ته یې نه پرېږدئ سر یې پرې کوئ نه خو زه اصاب ته یې ولېږه زه توکل په خدای که ویډیو وي که نه ځکه چې ګوره فنګ صاحب نوري صاحب زه به داسې کار وکړم ښه د سپیس نه به مو وځم د سپیس نه به فنګ صاحب ګوره که ووتې خبره دلته د ملامتۍ ټوله په تا باندې راځي بس خبرې ته مې پرېږدئ بیا مې وروره خبرې ته مهرباني فیضان صاحب ته لږ حوصله وکړه که نه ته لږ صبر وکړه خیر ده وایم دا جسټیفیکیشن به راکړئ جسټیفیکیشن د ضرورت نشته دی دلته ډېر پوه خلک ناست دي دی ټول نشي غولوی ته پرېږده ته یې څه وایي پرېږده که نه مهرباني خبره دې کوه ښه ګوره اول زه د چا د اخلاقي جرمونو په سر د تهدید مسؤل نه یم چې ما ته څوک تهدید وکړي اخلاقي جرمونه به نه کول دا د یو ما ته د لیکچر نه راکړي دوه دا د افغانستان د دولت اسرار دي زه په رسمي امورو کې دا کارولی سم اجازه لرم نور زه مسؤلیت نه لرم د دې حق هم نه لرم چې زه دا افشا کړم دا د دوه اساده تا ته کنځاوه کم که ده ته کنځاوه کم نه انتخاب ته وته نه صبر فنګ صاحب شاید در کنټرولوي او که نه فنګ صاحب ګوره فنګ صاحب تو خدای دا خبره دې کوله وه فنګه بلې ګوره ما قرآن لاس کې سوګند مې کړی فنګ صاحب کله دې چې سوګند کوو خو بیا خو به دې همدغه راز به دې بیا بیخي ساتلی و بهر به دې بالکل چاته ویلې نه نو ما چاته نه ده ویلی ما فقط دای خبره و چې ځان کنټرول کوي طالبانو له صف دا نه کنټرولېږي اول یې ویلې احمدزیه اول یې ویلې وایي ما سره ویډیو نشته خپله دلته موږ ټول ناست وو اوس وایي شته اوس وایي چې ما قسم کړی په مقابل کې زه نه نشم تاسې ډېره دلچسپي لرئ چې فیضان ووینئ ولاکه یې در باندې فیضان چې څومره پوهه لري یو فیضان ته یې نه خو دلته موږ په دې بحث فیضان صاحب ته یې ولېږه صحیح ده ګاڼی صاحب فیضان ته یې لېږه تاسې داسې کار وکئ څه وخت رالیږي ودرېږه ما ته څومره وخت کې رالیږه اسد ودرېږه تا ته بیا اوس ولېږم دا دی تا میسیج باکس ما خلاص که سلام راواچوه ما ته واتساپ کې ورولېږه ایک سیف نه ده مقصد واتساپ کې ولېږه بیا یوه خبره بله ده چې دا ونه ویل چې والله دا خو واوره دواړه خپلو کې خبرې کولی شي تاسو د دوی په ځای خبرې کوئ تا ته میسیج نه کېږي ودرېږئ تاسو لطفا تا ته میسیج نه کېږي ته سلام راولېږه ما ته هر څوک میسیج رالیږئ چې تا ته نه درلیږل کېږي تا ته به زه سلام ولېږم ته ډېره دلچسپي لرې بل چا ته ولېږم خو بل چا ته نه سلام پښتو ولېږه فنګ صاحب مهرباني ښه تر څو چې تاسې دا د ویډیو تبادله سره کوئ
دلته قدرمن امرخیل صاحب راغلی، دته به یو 2 دقیقې وخت ورکو. څنګه م خوښه ده؟ بالکل بالکل ښه خبره ده. امرخیل صاحب په خیر راغلی مهرباني. او بله یوه خبره کومه، ګورې دغه موضوع یو طرفه کوو چې بیا دپاره نه کنځا وسي، نه سپکې سپورې وویلی سي، نه یو روم او بل روم جوړ سي. خبره به کیسه به ختمه سي چې څوک ملامت و ملامت ده وروره، چې څوک سلامت و سلامت ده. د نر غوندې به هغه راځي، وزر به هم کوي، بخښنه به هم غواړي، په ټیټه کونه به راځي. څوک دې خفه نه سي د ما په دې خبره. امرخیل صاحب مهرباني. مننه، خیر اوسئ. ما ډېر وخت نه غوږ و. زه به یو خبره وکړم. د احمدزی صاحب هم په دې ښه پوهېږي چې د افغان فن ته زه ډېر زیات احترام لرم، پوهې ته یې علم ته. او خدای شته چې زه په دې خوشحالېږم چې دی په دې برخه کې دغه شي په اصطلاح ګټونکی شي. فیضان صاحب قسم زما رهبر ده او ډېر پخوا نه یې پېژنم چې دی ګټونکی شي. خو د حق خبره به کوم د الله دپاره. دا اوس چې فیضان صاحب کومه خبره کوي دا درسته ده. درسته په دې ده چې دلته نور هېڅ بل بحث ته ضرورت نشته ده. فن صاحب به یا ویډیو احمدزي ته لیږي، یا به فیضان صاحب ته لیږي، یا هغه بل کس امام صاحب ته. د دې نه علاوه نور فن صاحب هېڅ تشریحاتو ته ستا سپیکر خلاصولو امام ته ضرورت نشته وروره. امام څه کوي چې په مابین کې راچوي؟ نه، خو 2 نفره هغه فیضان صاحب خپله ښودلي دي. 2 نفره فیضان صاحب ښودلي دي او افغان فن صاحب ته نور هېڅ اجازه نشته چې مایک ته خلاص کړي. نور وضاحت خو په خپل جای پرېږده. داسې ده او یا به دا امرخیل صاحب، داسې ده د ټول نه به بخښنه غواړي چې په فیضان صاحب یې تور لګولی، تهمت یې پرې لګولی ده او بیا به دا کار نه کوي. او یا به دغې 3 نفرو کې فیضان ته، احمدزي ته او امام صاحب ته ویډیو لیږي. او داسې ده دغه احمدزی صاحب ته دې ولیږي. زه به د یوه خبره وکړم. ښه، دا اول ځل نه ده چې دا موضوع کته پورته کېږي جدي. فیضان د مونږ انډیوال ده، یار ده، صحیح ده. چا رقم ته دغه مطلب د مونږ ساعت ورسره تېري. وروره ګله فیضان، دلاور فیضان سره دغه دا یو وارې په کلب هاوس کې دا موضوع یاد سو، 2-3 وارې دلته په دې ایکس کې یاد سو که نه وروره. خو مګرم فیضان همیشه هم دا خبره کوي چې وروره ګله که چا سره ویډیو وي نشر دې کړي، یا ما ته دې راکړي، یا دې پلانکي ته ولیږي. همدغسې چې اوس دغسې غږېږي. وروره ګله د ما په نظر دغه ډرامه چې فیضان پسې جوړ ده او اوس دغه شی دومره تکرار شوی چې خلک باور هم کوي چې ولا دا به وي که به نه وي که نه. مګر همدا د ما په نظر یو نوه شخصیت کشي ده. ځکه چې 4-5 وارې تر اوسه پورې په دغه باندې بحث شوی، البته مخکې هم. مګر هم هغه خلک چې پرې بحث کړی وروره ګله چې بیا همدغسې فیضان ترې ثبوت غواړي، بیا هغه خلک داسې یو رقم ته کونه وباسي ترې. وروره که رښتیا وي دا شی خو وخت نشرېدي. ما خپل نظر داسې ده که دا شی رښتیا وایي دا به الریډي نشرېده، ځکه چې فیضان نه هېڅوک د فیضان نه ده پاتې. ما ته غوږ ونیسه، ما ته یې ویډیو راولېږله. دا ویډیو به اوس دلته زه پورته پینګ کړم. افغان فنګه ویډیو راولېږه، عکسونه تېر سه. دا مه وایه چې دا نه ډاونلوډ کېږي. کوم ځای کې ملک دې راوښی هماغه ځای کې هارډ ډیسک درپسې درلېږم. ښه فیضان $1 لک مصرفوم اکسیار چېرته غوږ ونیسه. کوم ملک کې چې هماغه ملک ته زه تاب چې نور لیاز نه کوم. غوږ ونیسه، غوږ ونیسه. مایک بند که کمکله جاهل انسانه مجبوره میشه. مور دې مه راباندې ښه ستا خور وښیم. فنګ صاحب لاندې لاړ شه، پرېږده فیضان خبرو ته پرېږده. حق ده د فیضان چې باید د خبره خپله پوره کړي، ځکه تا ویډیو ورلېږلې دی به باقي خبره دی د حق ده. فیضان صاحب کنځا مه کوه، ته خپله خبره وکړه د ویډیو په باره کې خبره او د ما پلار به کنځا کوي یار. مردګاو راوړي دې موږ د مور میړه تیر جوړ کوي چې نږدې راسره وای. دا ما خو ما پرېښوده او پرېږده مې نه. ته دا د ویډیو والله بیله مې د قسمې که دې پرېږدم په ولا بیله پیږې. اولین کس چې ما تا ته قسم خوړلی په ژوند کې ما ولا که چا ته قسم خوړلی بې له تا نه. او چې اسمان کې مې را پرېږدم پیدا کوم دی اسمان کې، ځکه تا نه ما ته د وطن د وینو بوی راځي. د ما له نرمو انسانانو نه او له خوږو انسانانو نفرت ده، ځکه زار خواږه دي. ولا هغه خو اوس دغه د زه درلېږم ډاونلوډ کومه او د ډاونلوډ کې یو څو منټه وخت نیسي. اوکې مل ډاونلوډ یې که ولا نه ډاونلوډ کېږي، د فایل ډېر غټ ده. ته ما په دې خبرو باندې غلطه یې. ته ما ته د ملک وښیه، ته ځان مه راښیه.
تا یو ځای راته و یو فیضان صاحب کافي تا شاپ ته راته چې وښیه. درلیږلي دي اوس خو موږ ته دومره ووایه چې دغه شی ده هیڅ یې نه دي رالېږلي. یو عکس یې رالېږلی د دغه عکس ته وایي دغه یو عکس ته ده را سره هغه نه ډاونلوډېږي. هغه عکس د ما 1 میلیون عکسونه دي دا فیسبوکو کې کوم فیسبوک کې چېرته پیدا کړی دا 10 کاله کېږي عکسونه دي د ما کته پورته کېږي دا رهبر ده دا رهبر ده چېرته به کوم څه شي چا جوړ کړی عکس ده یو عکس ده نه د ما مخ سته نه زه یم فیضان نه صاحب ښه یم نه بد یم. که ډېر داسې محرم نه وي او داسې ډېر هغه نه وي کولی شي چې ته موږ هغه سره یې شیر عکسونه کړي ما ته دغه دا ټوله دنیا ترې خبره ده. یو عکس د ما نه ده نه د ما مخکې ښکاري نه زه کې خو دا ته یې ښه یو عکس د چېرته کوم څوک د نه ښځه کې ښکاري نه سړی څه ورته ګوګل کې یو دانه پیدا کړي چې اوږده ویښته یې ورته دا فیضان ده دغسې عکس ده ورته ورته په دې عکس کې د مخ ښکاري د ما سترګه ښکاري مخ مې ښکاري او د چا خبره خوله مې ښکاري بس یې منم څومره عکسونه درته جوړ کړم د سپي زمانو تاسو دغه عکس باندې هغه کېږي راسي سبا ته مو زه د سکس ویډیوګانې روباسم خپله به کې لګیا یې خو دو په خو دې دا اوس کړی دی ویډیو دو خو دا ویډیو د ویډیو کړی دی او د خبره دلته د ویډیو سوې ده منګه چې په کونه کې ډارو او ډارېدو منګ ویلې چې خدای مکه داسې نه وي چې داسې کومه ویډیو راوتلې وي او داسې عکس ده او دی تا ته عکس ښیي او د ډاونلوډ او بیا کېږي دی د دا خبره ګوره ما قسم خوړلی دا زه ته یې څوک اول د ما ویډیو یا د بل چا د سکس ویډیو تا سره ولې وي ته یې څوک خو دغه خو زه نارې وم ته استخباراتو والی دغه ویډیوګانې خو د پاکستان استخباراتو سره به دي دا خو د یهودو چې د پاکستانټنس تک چې د یهودو او د پنجابیانو نه بغیر زه خو تا ته همدا وایم چې ته د استخباراتو سره ما خپله خبر نه ده کړې دا خو معلومه خبره دا دعوه چې کوې دا د ما ویډیوز در سره رووتلم تا باید خلک سنګسار کړي تا سره ولې دا ویډیوز ته په حکومت کې کار ما کړی د ټول افغانستان استخباراتو ملګري د ما دي ته یې څوک چې تا سره د خلکو ویډیوګانې را پیدا کېږي ولې تا سره د خلکو ویډیو سته او بیا خوږ غږېږم ګورئ د ما اخري خبره دا ده تاسو ټولو ته اوله خبر مې امزه تا ته ده اسده بیا مې یګله تا ته ده بیا مې خوږیاڼی تا ته ده بیا مې امام نوري تا ته ده لاندې ناست یې تر څو پورې چې د دې سړي ادرس او سم صحیح شی مو نه را پیدا کړی او ما په کومو تا کې پیدا کړ ګورئ تاسو میندې کنځم او د ده خو ورسره کنځم چې هر څه غم ترې جوړېږي ځکه تاسو د ما مدیان یې تر څو چې د ما د دغه شي پوښتنه ترې ونه کوي ورته وروره ته به د موږ په سپیکر کې نه راځې ځکه چې داسې یو د بل په مورد باندې موږ او تاسو داسې خاموشه پاتې شو دا ملک به چېرته رسېږي د تا پښتونې په همدغه شی باندې نه ده تباه کړی فیضان پښتونې در تباه صاحب دا د منګه د سره تعهد ده شخصا د ما د سره تعهد ده هغه سیاسي اختلاف په خپل ځای چې زه له تا سره لرم ته له بل سره لري او طالب او بل دا یو طرفه اما داسې په داسې هغه کې چې دا د منګه تاسو سره تعهد ده شخصا د ما چې تر څو پورې چې دا خبره پروف کړي نه وي ثابته کړي نه وي وروره دا خو وړه خبره نه ده دا خو ډیره غټه خبره ده چې ته غلط ووایې یا خدای مکه ته په ګمراهۍ باندې روان یې اول د اجت بل ته نسته چې بل تا ته ووایي زه تا ته وایم کېږي اسده مزه د ما او د قرار جنګ په څه شي راغلی دا یو نیم کال کېږي او دا جنگ به تر خدای کوم ځای پورې ورسېږي عین خبره قرار ماته وکړه عین خبره راته وکړله په یو روم کې دا ډېر خلک به ناست وو هغه هم دا فنګ منګ غلط کړی و چې تا خو دا رقم ویډیو ده موږ سره ما سره د ویډیو ده ما ورته ویلي تا د مور په داسې وکړه مور کنځا مې ورته وکړي ولې نه نشرې چې در سره ده دا د فنګ منګو غوندې خلکو هغه قرار بیچاره بې لارې کړی و هغه ماته دا خبره په اتا کې وکړه ما ورته د مور کنځاوې وکړې قرار سره زه فامیلي رفت آمد لرم ملګری مې ده او احترام ورته لرم ما یوازینی او په ټول ژوند کې ما ورته بیا دا به خبر نه ده کړې په همدغې خبرې باندې ما د زیر اکبري مور ته هم کنځا کړې د قرار مور ته مې هم کنځا کړې او ورسره خبرې مې نه دي کړي دغه یو نیم کال کېږي ورسره په جنګ یم او دغه هغه خو لا پیژنم دواړه مور او پلار هم پیژنم دا د افغان فنګ په نوم باندې راغلی او ته د یو پښتنو یو زه د ټولې دنیا نه مې زړه بوټ باسلی له کومې ورځې نه چې زه پښتون سوی یم له کومې ورځې نه چې ما د افغانستان د لوی افغانستان چیغه ګډه کړې د تا غوندې خلک را پیدا سوي دي او اخلاقي ویډیوګانې خلکو ته وایي د خو ویډیو ده ما بغیر له دې نه بله کومه خبره کړې چې لوی افغانستان مې غوښتی
ما بیا د پاکستان د عزت کومه خبره کړې ده چې په تاسو باندې بده لګېدلې. زه خو همیشه غږېدلم، نه ما په طالب خبره ډېره کړې ده، مې په جمهوریت کړې. یوازینۍ خبره د ما دا ده چې لوی افغانستان، لوی افغانستان، لوی افغانستان، لوی افغانستان. منظور پښتون منمه، لوی افغانستان غواړمه. پنجاب مرداباد، د پنجاب او د پاکستان د تجزیې خبره کومه، د هغې لپاره جسټیفیکیشن په ټیک ټاک کې هم ورکوم، په بل ځای کې د ما مخالفت به یوازینی کس چې کوي هغه به عیسی او پنجابی، بل هیڅوک د ما مخالفت نشي کوی. د طالبانو پسې څومره سپکې سپورې ما ویلي، په امیر المؤمنین پسې، په بل چا پسې هیڅ چا به نه وي ویلي. اوس هم پروا نه لرم چې هر خبره خرابه کې پیدا کوم، زه طالب نه پرېږدم. او ورته ویلي مې هم دي چې طالب دا څه رقم ته روانې، تا پلار هم د عمل داسې مدیریت کوی. او جمهوریت ته وایم چې جمهوریت تا غلا کړې ده، تا مردګاو له لاسه افغانستان سقوط شوی، تا هم نه پرېږدم. مګر همدلته د افغان فنګ په نوم باندې یو بل څوک په نوم باندې کس را پیدا سي، دغه رقم یو خلور کس درکې پیدا سي، هله ده خو تاسو په ما باندې خو نه چا د مرګ زور رسیږي، نه تهدید زور رسیږي، نه د رشوت زور رسیږي، نه د پیسو زور رسیږي، نه قومي زور رسیږي، نه د دلیل زور رسیږي. اله فیضان چی کړی دي، ولا فیضان خزه غولې خزه په مور کې غینو منم غې نه چی پکې دا غولې نه دا در غولې دا ټول افغانستان به د غولو لپاره زوس پرېدم. دا 200 میلیونه پښتانه به د یو غولو لپاره موږ پرېږدو چې ودرې افغان فنګ خبر سوی د تاسو د مور په سورغدان درو منډم، تاسو دلته کوم جن راغلی چې دغه خبره مو راټینګه کړې له پلان کې دا کار وکړه او ټول جديګاله پلان کې داسې کار وکړه. تا خوشحال خان خټک دې په دې نوم باندې بدنام کړ، احمد شاه ابدالي دې په دې نوم بدنام کړ، تا د پاچاهانو یو بل په همدغه ښځو باندې سر ووځل، هټلر یې تباه کړ. خو ټول پوهېږي چې دغه د مبارزینو لپاره بله لار نشته، مبارز خو له مرګه نه ډارېږي، اخلاقي موضوعګانې ور واچوئ. او تاسو هم ورته ناست یې، ولا د افغان فنګ د پېژنې نه، نه دای پیژنې، نه پلار پیژنې. تاسو ته د ما دغه غصه په دې راځي چې یو سړی چې معلومه سړی د یو مجهول سړي سره تاسو په رقابت کې اچوئ، هیڅ دا درته معنا نه لري. دغه سړی معلوم ده، دغه سړی موږ سره 15 کاله تېر کړي دي، دغه سړی دلته ناست ده. هر چا چې 15 خوږې خبرې درته وښیارې وکړې، بس هغه تاسو ته مهم ده. تاسو دې دغه بلک میلینګ وګوره، ما د دې په خاطر دا خبره کړې پی ډي پی کې چې اسدامزی ایګل خوږیاڼی دا ټول جمهوریتیان دي. او زه به دلته دا خبره دا چې تا د جمهوریت پسې خبره کړې وه او تا د طالبانو طرفداري کړې وه، نو اخلاقا زه ډېر وځورېدم او د تا دا د ویډیو خبره ما وکړه. د دې په خاطر باندې چې دلته خو دغه وروم د دې خلکو د دوی به چې واو تا خو ډېر ښه کار کړی دی چې فیضان د طالبانو طرفداري کړې او تا فیضان را چپه کړ، ځکه چې ته خو به د دوی دغه سمپتي ځان ته راجلبه که نه. تاسو به هم دا خبره ځکه ومنئ چې فیضان بد ده او افغان فنګ صحیح ده. چې ما دا هر یو دا د سپي زوی لا په دې نه ده پوی، اسدامزی یې بولي، ایګل یې بولي، خوږیاڼی یې بولي، امام یې بولي، او سر دې خلاص که. دا د ما چرګان هم پېژني، دا د ما مبارزان پېژني. ته په سکرین راغلی، دلته نه وای راغلی، خوږ کېږي، تا خوږوالی به په ټول دنیا تاثیر وکړي، په ما نه کوي. زر وارې به در سره خوږ سم، مګر مار و تیار څومره کوږ ځي خپل غار ته لاړ شي بیا وسیده کېږي. زه تا پرېږدم نه، والله بله چې په سلو نومو راسي کې دې پرېږدم، والله که دې آبادار پرېږدم. ته چې ماته جمهوریتی کېږي او ته ماته ملت کېږي او ته ماته ولس کېږي او ته ماته افغان کېږي او زه نه یم افغان او زه د افغانستان په ګټه نه یم، ته ښځه د هغه افغانستان وغی چې ته به یې په ګټه یم، زه به یې په تاوان یم. ښځه د هغه ملت وغی چې ته به ورته په ګټه یم، زه به په تاوان یم. ښځه د هغه سړي وغی چې ته به ښه افغان یې، ته به پښتون یې، ښه مسلمان یې، زه به نه یم. ته خبر یې؟ ته خبر یې ته څوک یې؟ ما غونې پیور خالص وچ ککړ زیږ پښتون مسلمان افغان چې هر څوک بلې دغه ښځه وغی چې له ما نه به نه پښتون او نه افغاني. زه ټوله ورځ لګیا یم، نه پنجابی پرېږدم، نه انګریز پرېږدم، نه امریکا، ټولې دنیا بدۍ مې په سر اخیستې دي افغانستان لپاره، او تاسو راغلي ما سره به دلته اوس دا خبر ما به کوشن کوئ. په هر حال دغه خبر مې واوره، هوډ کې ویډیو راولېږه، ویډیو را اوس مې دلته نشروله چې ویډیو ستا دغه د ما واورېده، ویډیو راولېږه که راودې نه لېږله. ښه زه درنه اوس ځمه دلته چېرته مېلمه یم. ته یو دقیقه صبر وکړه په فیضان صاحب دلته فیضان صاحب ته هغه ورکړي چې لاړ شي، خیر وکړه دا موضوع بیا نه ته صبر، دلته د سلامتۍ او د ملامتۍ یوه خبره خو باید معلومه سي که نه.
د چا سره سره ماتوي د ملامتوي ګوره کنه فیضان صاحب دلته خبره دا ده خو ځه فنګ به ویډیو پیدا کړي وروره نه ډاونلوډ کله دې کړي نه ګوره زه خبره فیضان ته کوم دې ولېږي ګوره او زه بله څه وایم فیضان صاحب ما خوږیاڼی صاحب ما خبرې ته پرېږده. ګوره زه څه وایم، دلته تقریبا دغه 115 نفره دي. دلته ګوره د فیضان خبره 100 په 100 کې نه، یعنی 100% تر 100 پورې، خو 0 په 0 کې صحیح ده، بالکل صحیح ده. دا سړي خوسې ظلم وکړه، زیاته یې کړی ده. دا څو ورځې نه چې دی لګیا ده، ما خو شخصا ترې نه و اورېدلې، خو اوس چې خپله اقرار وکړه نو ده واقعا ډېر سخت زیاته یې کړی ده، ظلم یې کړی ده، او لعنت دی په دروغجن باندې.